نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په جنگ بدر کې فتح ومونتلی شو که نه، نو دوه صحابه کرام یې ملګري کړو، وی تاسو لاړ شئ او مدینه منوره کې زیری وکئ چې مسلمانانو فتح ومونتله. تاسو لاړ شئ مدینې منورې ته او هلته زیری ورکئ چې مسلمانانو فتح ومونتله. په دې کې یو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه یو سره بل صحابي دوی دواړه لاړو. دوی چې لاړو که نه، نو اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي دوی چې مدینې منورې ته رالو او موږ له یې زیری راکو چې مسلمانانو فتح ومونتله، نو موږ د نبي علیه الصلاة والسلام په لور رقیه رضی الله تعالی عنها باندې خاورې په جنت البقیع کې اړولې وې. او نبی علیه الصلاة والسلام چې کله غزا ده ته که نه، نو لورې ډېره زیاته ناجوړه وه رقیه رضی الله تعالی عنها. دا د عثمان رضی الله تعالی عنه بیبي وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې ته نو دا ډېره زیاته ناجوړه وه، نو نبی علیه الصلاة والسلام عثمان رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وایي ته زموږ سره غزا له مه ځه، ته پاتې شه، ته د رقیه خیال ساته. نو اسامه رضی الله تعالی فرمایي وایي چې کله زموږ له زیری د جنگ بدر د فتح راغی که نه، نو په دغه ټایم کې موږ په جنت البقیع کې د نبي اسلام په لور باندې خاورې اړولې چې دا زیری راته میلاو شو، دا زیری راته میلاو شو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د ځان سره قیدیان ملګري کړو او را روان شو مدینې منورې ته. قیدیان مدینې منورې ته راوستل. نو چې کله د جنگ بدر قیدیان مدینې منورې ته رالو، نو نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره مشوره کوله د دې قیدیانو سره څه وکړو، د دې سره څه وکړو، پرېږدو، قتل یې کړو، څه چل وکړو. نو عمر رضی الله تعالی خپله مشوره وکړه، وایي د الله پاکه پیغمبره زما رای دا ده او زما مشوره دا ده چې زه به توره راوالم، زما چې په دې قیدیانو کې څومره رشته دار دي د هغې نه به زه سرونه ووم، قتله مې ټول ووجنو. زه به خپل رشته دار وجنم، ابوبکر به خپل رشته دار وجني، هر څه. او نبی صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمیل ته به خپل رشته دار ووجنې. توره به راوالو ځکه چې دې خلکو موږ د مکې نه ایستلي یو، دې خلکو موږ ته ډېر زیات تکلیف راکړی دی. د الله پاکه پیغمبره هر یو تن به پاسې او د خپل رشته دار نه به سر ووایي. دا د عمر رضی الله تعالی عنه مشوره وه. نبی علیه الصلاة والسلام بیا صحابه کرامو ته فرمایي ما له مشوره راکړئ د قیدیانو سره څه وکړو. ابوبکر رضی الله تعالی پاسېدو، وایي د الله پاکه پیغمبره زما مشوره دا ده چې فدیه به ترې واخلو، آزاد به یې کړو، فدیه به ترې واخلو، آزاد به یې کړو. زموږ د نسب خلک دی، زموږ د قبیلې خلک دی، کیدای شي سبا ایمان راوړي، نو کیدای شي دوی ایمان راوړي او فدیه ترې واخلو، موږ به مسلمانان نور هم مضبوط کړو، اسلحې پرې والو. نو ابوبکر رضی الله تعالی دا مشوره ورکړه، وایي د الله پاکه پیغمبره فدیه به ترې واخلو، آزاد به یې کړو. نبی علیه الصلاة والسلام عمر رضی الله تعالی ته وفرمیل، وایي عمره ته چې که نه، نو ته د حضرت نوح علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام په شان دي. ستا شان د حضرت نوح علیه السلام او د موسی علیه السلام په شان دی. نوح علیه السلام چې د خپل قوم نه ډېر تنګ شو که نه، نو بددعا یې وکړه، وایي رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. الله زما د قوم نه په مخ د ځمکه باندې ولاړ کور مه پرېږده. الله نیم سوه کاله مې ورته تبلیغ وکړو، سیوا د یو څو تنو نه چې هغې ایمان راوړی، الله چې د دوی نه پیدا کېږي نو نافرمانه چې پیدا کېږي. الله ولاړ کور ترې پرېمه ده په مخ د ځمکه. نوح علیه السلام چې تنګ راغی نو د خپل قوم خلاف یې داسې خیرې کړی وي. او موسی علیه السلام بد دعا کړې وه، وی ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. الله په دې مالونو باندې ورله مخ وراوله، دا مالونه ورله ختم کا، په دې زړونو ول الله مهر ولګوه چې د نن نه بعد د څه راوړو، ایمان نه راوړي. الله د زړونو ولا مهر ولګوه، دومره یې تنګ کړم، دومره یې ستړی کړم چې دوی دا فرعون د قوم ایمان نه راوړي. الله په دې زړونو ولا مهر ولګوه.
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر رضی الله عنه ته فرمایل وی عمر ستا شان چې دی کنه په شان د نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام دی چې هغه د خپل قوم نه تنگ را له بد دعا ورته وکړه کوم د خپل قوم نه چې تنگ را لین ته وای سرونه تیو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی ستا شان چې دی کنه په شان د ابراهیم علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام دی ستا شان د هغې په شان دی وی ابراهیم علیه السلام د خپل قوم دپاره دعا غواړي که نه ډېر نرم دل و ابراهیم علیه السلام نو ابراهیم علیه السلام فرمایي وایي فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحیم الله چا چې زما تابعداري وکړه دا خو زما نه دی الله دا خو مسلمان دی خو الله چې څوک ستا نافرماني کوي که نه نو ته غفور رحیم الله که بخې نو بیا یې وبخه کو چا زما تابعداري وکړه فانه مني دا خو زما نه دی خو الله چا چې ستا نافرماني کړي نو بیا هم ته غفور رحیم یې بخلی شي ابراهیم علیه السلام داسې دعا وغوښتې وه او عیسی علیه السلام څه فرمایله وی ان تعذبهم فانهم عبادک عیسی علیه السلام به فرمایي الله که ته له عذاب ورکوې خو ستا بندګان دي ستا نه څوک تپوس نشي کولی دا عیسایان ستا بندګان دي الله که ته ورله عذاب ورکوې نو ستا نه څوک تپوس نشي کوله هو ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله کو بخنه دی ورته وکړه ته ډیر زورور ذاتي نو بخله هم شي نو معنا دا چې الله کو عذاب ورکیم ستا اختیار خو کو الله او دی بخل نو خو به ځکه ته ډیر زورور ذاتي نو نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي او استا شان په شان د عیسی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام دی بهر حال نبی علیہ السلام د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مشوره خوخه کړه وی د دې قیدیانو نه به فدیه واخلو او آزاد به کو د الله تبارک وتعالى د طرف نه په دې خبره باندې زور نه رااله اگر چې د الله د طرف نه اختیار وو کو قتلویم تاسو ته اختیار کو فدیه دی اخریم تاسو ته اختیار خو نبی علیہ السلام فدیه غوړه کړله فدیه بیا د الله د طرفه نه رټنه رااله ځکه چې بعضې کسان داسې وي چې د هغوی په زړونو کې لږ غونته کې بعضې کسان چې مال طرف ته معمولي غونته کې میلان او ځکه چې مال غني دا فدیه خو به راته میلو شي نو الله تبارک وتعالی د طرف نه رټنه رااله سخته رټنه رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې ناست دی او جاړي عمر رضی الله تعالی عنہ راغی د الله پاک پیغمبر تاسو کوم خبره جوړی تاسو سترګو نه ولې وخت بهیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض آیتونه تلاوت کړو چې الله تبارک وتعالی ته مشوره د عمر خوښه وه چې دا ټول قتل شوی وي خو اختیار دا و چې کو فدیه ته اخلئ نه اخیستی شئ ځکه د الله د طرف نه عذاب رانغی ځکه چې اختیار راکړی شوی و او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو د الله د طرف نه عذاب راغلی وي نو سوا د عمر نه به علاوه بل څوک نو بچ شوي سوا د عمر نه علاوه بل څوک بیا نو بچ شوي بهر حال فدیه یې واغسته د فدیه حساب چې دا بیا د حیثیت موافق و چې څومره فدیه به د کس نه اخیستی شي نو د 4,000 نه واله تر 1,000 درهمو پورې فدیه د جنگ بدر د قیدیانو کېښودې شوه چې څوک مالدار و نو هغه به 4,000 فدیه ورکوي چې ډېر زیات کمزوری دی نو هغه به 1,000 روپۍ فدیه ورکوي او چې بالکل طاقت نه لري هېڅ شی ورسره نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بلا معاوضه آزاد کړو بغیر د فدیې نه زه تاسو اړو څه ورکوئ ما او کم کسان چې لیکل کولی شو که نه لیکل کولی شو نو د جنگ بدر قیدیانو کې نبی علیہ السلام هغه کسان منتخب کړو وی ستاسو فدیه دا ده چې زموږ ماشومانو ته لیکل وښیئ په جنگ بدر کې چې کوم قیدیان راغلي وو او هغوی لیکل کولی شو نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی ستاسو فدیه دا شو چې تاسو دې کسانو ته لیکل وښیئ زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه دغه شان لیکل زده کړي د جنگ بدر د قیدیانو نه لیکل زده کړي نو د هغې دا فدیه کېښودې شوه بهرحال خلک پراتو او فدیه به یې ورکول او خپل قیدي به یې د ځان سره بوستو چې د مکې نه خلکو فدیه د خپلو قیدیانو لیږله که نه نو د نبي علیه الصلوۃ والسلام زوم
ابو العاص رضی الله تعالی عنہ په دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه و، دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې راغلی و. نو د ده ښځه چې مواد د نبی علیه السلام لور د نبی علیه السلام لور زینب رضی الله تعالی عنها، هغې د خپل خاوند د فدیې دپاره خپل د سرو زرو هار ولېږو، هار یې ولېږو. نو چې کله نبی علیه السلام له دا هار راغی که نه، او داسې ورته وکتل، ځکه چې د هر قیدي به فدیه راتله، نبی علیه السلام ته به مخې ته کېښودې شوه، د الله پاکه پیغمبره دا د پلانکي قیدي فدیه راغلې ده، دا قبول کړئ، هغه آزاد کړئ. نو نبی علیه السلام لره فدیه راله، د ابوالعاص چې کوم ستا زوم دی د هغه د طرف نه دا فدیه راغلې ده، هغه آزاد کړئ. نبی علیه السلام چې داسې وکتل نو هار یې مخې ته پروت دی، هغه هار یې راواغستو او داسې په لاسو کې یې اړه وراړو، جو ښکته یې کتل د سترګو مبارکو نه یې اوښکې را روانې شي، داسې د هار ته ګوري او جاړي. داسې صحابه کرام حیران شو چې نبی علیه السلام هار ته ګوري او جاړي ولې؟ نو صحابه کرامو دې تپوس وکړو د الله پاکه پیغمبره زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي، ولې جاړي، څه وجه ده؟ نبی علیه السلام دا هار داسې اړه وراړو په لاسو کې، یاره که ستاسو خوښې که نه نو دا هار دې قیدي ته واپس کړئ او دې داسې آزاد کړئ. وی دا هار چې دی دا د خدیجه دی، د نبی علیه السلام چې کومه بیبي وه خدیجه رضی الله تعالی عنها، هغه وفات شوې وه دې وخت کې، او دا زینب رضی الله تعالی چې کله ودېده که نه د دې دا لور دې د خپل هار د خپلې لور ته ورکړی و. نو چې د دې خاوند ګرفتار شو نو هغې د فدیې دپاره نبی علیه السلام له راولېږو، وی بابا ته وایي چې دا واله زما خاوند آزاد کا. نو نبی علیه السلام چې هغې ښار ته وکتل نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته رایاده شوه، نو په جړا شو، هار یې په لاسو کې اړه وراړو، د سترګو نه یې اوښکې بهېدې. نو صحابه کرامو ته یې وفرمایل وی که ستاسو خوښې دا ښار واپس کړئ دې قیدي ته، دا قیدي داسې آزاد کړئ، دا قیدي داسې آزاد کړئ. صحابه کرامو هار راواغستو، ابوالعاص رضی الله تعالی عنہ ته یې ورکړو، وی دا واخله، او نبی علیه السلام فرمایي چې دا اوس زینب له واپس ورکړه، زما لور زما نه مکه کې پاتې شوې دا هغې له واپس ورکړه. او د ابوالعاص رضی الله تعالی دا ډېر غیرتي و، ډېر غیرتي و، په ده باندې د مکې کفار وس کړی و، وی ته د نبی علیه السلام دې لور له طلاق ورکړه، وس یې پې کړی و. خو ده وی زه طلاق نشم ورکولی، وی زه به د زینب په شانتې ښځه بیا چېرته پیدا کړم، زه دې له طلاق نشم ورکولی. د ابولهب په زامنو باندې هم د نبي علیه السلام لورګانې واده شوې وې، کویدنې شوې وې، نو ابولهب زامنو ته وی دې له طلاق ورکړئ. نو د نبی علیه السلام لورګانو له هغې څه ورکړو؟ رقیه رضی الله تعالی عنها ته هم د ابولهب زوی طلاق ورکړو، خو لا واده شوې نه وه، بیا ورسره عثمان رضی الله تعالی عنه نکاح وکړه. نو دی ابوالعاص ته د مکې کافر ویل وی د نبی علیه السلام دی لور له زینب له طلاق ورکړه، خو ده طلاق نه ورکوي، زه د زینب په شانتې ښځه به چېرته ومومه، داسې ښځه زه نشم پیدا کولی. نو نبی علیه السلام دله هغه ښار واپس ورکړو، وی دا واله او لاړ شه مکې ته ځه، ستا نه مونږ فدیه نه اخلو، خو چې دا وعده را سره وکړه چې مکې ته لاړ شي ما ته به زما لور رالیږي، زینب به ما له مدینې ته رالیږي، ده ورته یې زما در سره واده ده. هار یې راواغسته او راغی مکې ته بغیر د فدیې نه. چې راغی خپل ورور ته یې وی زینب رضی الله تعالی عنها چې ده دا نبي علیه السلام له ورسوه، مدینې ته یې وله ورسوه. زینب رضی الله تعالی عنها هغې ورور یې روانه کړه، سزا یې پورې بوسته، هغې طرفه پسې نبي علیه السلام دوه صحابه کرام رالیږلي وو، هغې بیا د نبي علیه السلام لور نبي علیه السلام له ورسوله. دغه ابوالعاص ایمان په دې موقع رانه وړو، دی ډېر مالدار او غټ تاجر و، دی به شام ته تجارت لتو، نو یو په تجارت پوهېدو، دویم امانتدار و، نو خلکو به ورسره ډېرې پیسې ورکولې چې یاره په موږ پکې هم تجارت کوه. نو دی شام ته تجارت لتو، بیا واپس د شام نه چې راتله که نه نو د مسلمانانو د یوه قافله باندې ورلو، نو مسلمانانو ته هغه مال واغستو، ده سره چې څومره د تجارت مال هغه ټول تی واغستو، او شپه وه نو دی د هغوی نه پټ شو چې ما ونه وژني، پټ شو مدینې منورې ته د شپې راغی. چې د شپې راغی نو زینب رضی الله تعالی ځان راورسو، خپله ښځه چې وه هغې له ځان راورسو، د شپې هغې له ځان راورسو. نو چې کله د سهار مونځ وشو که نه نو ښځې داسې د پردې نه به اخوا وې، نو چې د سهار مونځ وشو نو د ښځو د ځای نه اواز وشو،
وی ما ابوالعاص ته پناه ورکړې ده څوک به ورته څه وایي نه. نبي اسلام چې د اواز واورېد وی دا خو زینب نه ده، د اواز خو زما لور زینب ونه کو، ابوالعاص کوم دی خو مکه کې دی. وی جی دا زینب ده. نو زینب رضی الله تعالی اواز وکړو وی ما ابوالعاص ته پناه ورکړې ده ګوره څوک ورته څه وایي نه. نبي علیه السلام صحابه کرامو ته داسې مخامخ شو وی قسم په الله کو د دې خبرې نه خبر یم چې ابوالعاص راغلی دی، نه یم خبر. او دک اواز چې تاسو واورید او خبر شو چې ابوالعاص راغلی، ما هم دک اواز واورید خبر شوم چې ابوالعاص راغلی دی. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی په مسلمانانو کې یو ادنا مسلمان چې چاته پناه ورکړي نو هغه ته څه ده؟ پناه ده. نو لہذا ابوالعاص ته هم پناه ده. بیا نبی علیه الصلاة والسلام زینب رضی الله تعالی ورغی وی زینب ابوالعاص خو راغلی دی ډېر زیات عزت یې وکړه خو ځان خواته به یې نږدې نه پرېږدي ځکه ته په ده باندې حرام یې، دی کافر دی او ته مسلمان یې، ځان خواته به یې نه پرېږدي. زینب رضی الله تعالی د ابوالعاص رضی الله تعالی ډیر زیات احترام او عزت وکړو. کوم مسلمانانو چې مال اغستی و نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی که ستاسو خوښه دی ابوالعاص ته دا مال واپس کړئ، اگر چې تاسو ته جایز دی خو که خفه کېږئ نه نو دا دله ورکړئ. مسلمانانو ټولو د خپلو کورونو نه لوښي راوچلولو، چا یو شی وړو چا بل شی وړو، چې څه وړي که نه هغه ټول راوړه ابوالعاص ته یې ورکړو. ابوالعاص په دغې موقع باندې غږ ونه کړو، هغه سامان یې راوست او مکې ته راغی. چې مکې ته راغی خلکو ته یې د هغې امانتونه ورکړه، سامانونه یې ورکړو. چې ټول امانتونه یې خلکو ته ورکړه که نه بیا یې اواز وکړو وی په ما باندې د چا حق باقي شته دی؟ خلکو ورته وی نه تا مونږ ته هر څه واپس خپل راورسول. وی در مې کړه هر څه که نه په ما خو د چا حق پاته نه شو که نه. وی نه وی واورئ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه یې وویله وی زه د الله او د الله په رسول باندې ایمان راوړم، تاسو هم ګواه شئ ما ایمان راوړی دی. نو چا ورته وی په مدینه کې دې ولې ایمان نه راوړه چې مکې ته راغلی او دلته وی که په مدینه کې مې ایمان راوړی وی که نه نو تاسو به راباندې دا الزام لګو چې زمونږ مالونه یې وړو هغه ازمولو هغه قبضه کول، نو په دې بهانه باندې مدینې ته لاړ چې زه ګرفتار شوم او مسلمان شوم. وی نه هلته مې ایمان ځکه نه راوړو چې لومبې تاسو د ستاسو حقونه ورسوم او پس د هغې نه څه راوړم؟ ایمان راوړم. او بیا لاړ مدینې منورې ته په نبي علیه الصلاة والسلام پسې چې څنګه لاړ که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام ورسره د زینب رضی الله تعالی نکاح بیا وکړه ده. وی دا ستا ښځه ده چې تا هم ایمان راوړو، تاسو اوس یو بل له جایز یې. نو په قیدیانو کې د نبی علیه الصلاة والسلام زوم هم راغلی ابوالعاص رضی الله تعالی. دارنګې په قیدیانو کې د نبی علیه السلام تره هم راغلی عباس رضی الله تعالی عنه. دیم د جنگ بدر په قیدیانو کې نو د جنگ بدر په قیدیانو کې د عباس رضی الله تعالی عنه خو دې ډېر مضبوط و، لوړ قد و دنګ او مضبوط هم و. او دې چې کوم صحابي ګرفتار کړی هغه بالکل ټپ ټپ نری وچ سړی و. نو نبی علیه السلام هغې صحابي ته وایي ویل که زما دا تره دې څنګه راټینګ کړی دی؟ دی خو ستا د راټینګولو نه دی، ته کمزوری دی خو ډېر چاک دی، دی دې څنګه ګرفتار کړو؟ وی د الله پاکه پیغمبره چې په عباس مې حمله وکړه که نه ما نه شو راټینګولی، ما نه شو راټینګولی. خو په دې دوران کې یو سړی راغی او ما چېرته پېژندم نو هغه زما سره کابو کو او ګپ ګپ یې را سره وتړو خو ما نه پېژندو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل دا خو فرشته وه، دا خو فرشته وه ستا مدد له به جنګ بدر کې راله. نو عباس رضی الله تعالی هم گرفتار شو. نو چې کله د مدینې منورې ته راوستی شو که نه نو د ده په بدن باندې قمیص نه بدن کمیس نه د نبی علیه السلام په تره په بدن باندې. نو په دغه کمیسونه د خلکو راوړه په ده باندې کمیس نه پوره کېدو، ډېر دنګ لوړ و کمیس پې نه پوره کېدو. نو د عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین چې یادېږي، د منافقینو سردار، دیم د بدن نه ډېر غټ او لوړ و، د هغه قمیص مې پوره شو. نو هغه له خپل قمیص راوړه عباس رضی الله تعالی ته واغوندو. د دې وجې نه دا رئیس المنافقین عبدالله بن ابی بن سلول چې کله مړ شو که نه نو نبي علیه السلام خپل کمیس وویسته هغه ته یې په کفن پکې ورکړو. دغه منافق ته نبي علیه السلام په خپل قمیص کې کفن ورکړی دی. دا د دې وجې نه چې نبي علیه السلام د ده احسان په ځان باندې نه پرېښودو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ته د قمیص ورکړو نبی علیہ السلام د خپل قمیص په مړینه باندې ورکو د رئیس المنافقین عبد الله بن ابي بن سلول نو د قمیص به عباس رضی الله تعالی عنہ پوره شوی و نو داسې لاسونه د قیدیانو له شاته جوخ تړلي وو نو نبی علیہ السلام چې د شپې کوم ځای کې اودو د هغې کوټې سره برغ عباس رضی الله تعالی عنہ په دغې کوټه کې ګرفتار و نو دله د لاسونه داسې جوخ تړلی شوي وو که نه د زویرګۍ کو د عباس رضی الله تعالی عنہ چې دې زویرګۍ کو نبی علیہ السلام څه ویل نه خو خوب وله نه ورته د تره اوازونه چې اورېدل که نه د تره فریاد یې اورېده اوس قیدي دی خامخا د نورو قیدیانو سلوک په ورسره کېږي نو د هغه لاسونه جوخ تړلی شوي نو هغه فریاد کو نو نبي علیه السلام ټوله شپه اورېده خوب ورله نه ورته چې د تره فریاد یې په غوږو راته صحابه کرام پوه شو چې نبي علیه السلام د خوب ځکه نه ورځي چې د عباس اوازونه اوري نو صحابه کرام لاړو عباس رضی الله تعالی پرانستو چې پرانسته او د عباس رضی الله تعالی اوازونه زویرګۍ غلی شو که نه نو نبي علیه السلام په آرام سره وده شو سترګې ورلې دا د تره سره مینه ده ښه دا د نبي علیه السلام د خپل تره سره مینه ده چې د هغه زویرګۍ اورېدو نبي علیه السلام له ټوله شپه خوب نه دی ورغلی نن سبا زمونږ په معاشره کې لوی دشمن خلکو د تره ښکاري لوی دشمن خلکو د تره زوی ښکاري دا وایي زما تربور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي تره په مثل د پلار دی پلار څنګه چې حق د پلار دی دکه شانتې حق په تا باندې د تره هم دی نن سبا زمونږ د پښتنو څومره نالګۍ او بغضونه او حسدونه او جګړې چې دي هغه د تره سره او د تره د زامنو سره دي اسلام څه وایي موږ څه وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تره په مثل د پلار دی او مونږ وایو تره د تره زوی دا تربور دی دا مې تربوران دي نبی علیہ السلام له خوب تر هغې پورې نه ورته تر څو چې د عباس رضی الله تعالی عنہ زویرګۍ ختو نو صحابه کرامو نبی علیہ السلام سار شو نو صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره د عباس رضی الله تعالی عنہ فدیه منالو د عباس نه فدیه ستا تر دې د نه فدیه نه اخلو دی به داسې آزاد کو نبی علیہ السلام وفرمایل نه فدیه خو به ترې اخلی فدیه به ترې اخلی او د ده نه به ډېره اخلی یوازې به خپله فدیه نه ورکوي دوه سره ورېرونه ګرفتار دي د ورېرونو فدیه به هم دی ورکوي د نوفل او د عقیل فدیه به هم دی ورکوي نو عباس رضی الله تعالی نبی صلی وسلام ته وفرمایل وی وراره ولې خپلولي ده پکې ځکه راباندې ډېر ږدي مطلب دا دی چې خپل دې مافکۍ راته ده نو د نورو نه راباندې هم ډېر ږدي ما سره پیسې نشته ته وراره به باندې فدیه ډېره ږدي ما سره پیسې نشته نبي علیه السلام پیسې سره نشته وی نه وی ښه زما چاچي چې ده کاکي ته چې راتلې او ام الفضل ته دې ویلو تا دواړو هلته کې درشل سره هغه پیسې ښخې کړي هغه څه دي څومره پیسې خو ښخې کړي دي عباس رضی الله تعالی وایي وی تا ته څنګه پته ده اخو زه دې خبرې یم هغه دې خبر ده زه د کور راتلم هغه پیسې هلته ښخې کړي چا هم نه وي لیدلي ته خو په مدینه منوره کې ناستې تا ته څه پته ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما ته زما رب ویلی دي عباس رضی الله تعالی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ایمان یې راوړم چې ایمان یې راوړم بیا نبی علیہ السلام ته ویل د الله پاکه پیغمبره دا فدیه را باندې لږه کا زه خو تا ته پاتې راځه د مخکې نه مسلمان وم خو د خلکو په زور ځان سره راوستی وم نبی علیہ السلام هغه معامله دی د الله سره د چې در مخکې نه مسلمان وي او که نه وي خو که ته وي نو الله به درنه د دین دوچن بدله درکړي عباس رضی الله تعالی فرمایي وی ماله الله بیا 100 غلامان راکړو چې هغه ټول د کار او د تجارت خلکو 100 کسان یې ماله راکړو وی که زه خبرې ما په هغې موقع باندې نور هم ډېره زیاته فدیه ورکړې وه نوره ډېره فدیه ورکړې وه نو دا قیدیان راله او بیا د هغې فدیه نبي علیه الصلوۃ والسلام واغستله